یوازې پرېږده ته په ما باندې بوج یې ته زما دپاره عذاب یې نه ختمېدونکی عذاب د سورې عذاب د سورې دا ټکي خو زما د ژوند لپاره تور دی الزام دی پیغورم دی چې ستا کور ته په سوره کې رانه نو په دې کې زما څه قصور دی څه تا په سوره کې خپل ضد پوره کړي نه غلی کېږم خو ما څه وګټل ما څه وګټل ما خو خپل ټول ژوند بیا چپ چې بله خبره ونه کړې چپ شه محمد الله پلار په تا څه وشو څه وشو ها د کوره تم د بهاره تم د خلکو له تم ستاسو نه تم مونږ ولې په دې ځمکه بوج یو بله زموږ وطن را خو دلته د ژوند دغه حال موږ چیرې لاړ شو زه خو په عذاب کې یم په عذاب کې الله الله اوس خو زه دې خبرو سره بلد شومه کرونا ده مه راوځه هو ګوډه ته خوا راځه ته کور نسې کېناستې دا بله خبردار به ماته کړو دې خبرو سره لیونی کړم لیونی ما یوازې مې پرېږده تا da gola master medicine da dere kada medicine de mata sarara چې دا کیسه ختمه شي sarara حوصله وکړه حوصله ستا دماغ ته د آرام ضرورت دی دا موجوده حالات د کرونا د لاکډاون په وجه سخت دي کورونو کې جنګ جګړې لکه ستا غوندې نور مسایل نور ځکه سیوا شو چې خلک په کور پابند شو نو زما جرم څه دی زما د خپې دغه معذورتیا بابوجي ته یوه ورځ د دې خلکو دا چغې واوره لیونی به دې کړي او ماجره او ګوډه او سله دې خوا راسه خوا راسه بهر د خلکو دا خبرې واورم چې کاله ته راسم دغه ښځه مې په دې سترګو ولګي وایم چې په مرغټ ولې مې زور وکړي دا بنیادي وجه ده ښځې ته ګناه نشته ستا غلط دود دستور غلطو رواجونو هغې سره دا ګناه تړلې ده قرباني خو د بل په جرم کې ستا ښځه شوه جرم یو وکړو سزا بل څوک تېروي د سورې ګناه او سزا خو ټول عمري قید دی دا تاسو سړو د خپلې انا د عزتونو دپاره کړی زه لیونی کېږم زما په وجود کې اور بلیږي زما په کور کې د دې ښځې د لاس عذاب دی نه سیدا ګله د ښځې ډېر حقوق دي خو تا ځان پوه کړی نه دی څه وایې ښځه په چې د هغې به حقوق څه وي زه ورته د خپې دغه پیچار وایم
ته چې ورته هر څه وایې خو خدای په سوره نساء کې صفا ویلي دي ای د ایمان خاوندانو ستاسو دپاره حلال نه دي چې په زبردستۍ یوه ښځه په خپله قبضه کې واخلئ ورشه مولانا صاحب سره کښېنه سوره نساء ترجمه دې اوره سترګې به دې وغړي خاموشي ما په قراره پرېږده زما دماغ بیخي کار نه کوي ما یوازې پرېږده ځه لاړ سیده ګلاب زما تا سره همدردي ده دا زما اخلاقي مذهبي انساني او وطني فرض دی چې مونږ ټول ستاسو خدمت وکړو مونږ پاکستاني به همیشه ستاسو په خدمت کې ولاړ دا واخله میډیسن دا استعمال کوو آرام وکړه دې ماته د سزا او د جزا درس راکوي سزا او جزا خو زه په دغه معذوره خپه کې ځان سره ګرځوم څوک د دې په بوجه څه خبر دي څه خبر دي شاید کوم امتولا دا په څه وخت کور ته راغې ولې مزدوري به نه کوې که ته به هم زما غوندې چوټیانې کوې تا ته وایم که نه بازارونه بند دي کرونا ده نه مرې په کرونا باندې پرېږده چې مړ شي تا ته کرونا څه وایي دا واخله بابا تا هیله بیله ته خپېچې نه نو زړه خو مې وایي چې دا چرته د پښې لاندې کړم مورجانې چپ شه چې بله وازه ونه کړې ته ممدوله مورې ته ماته دا ووایه چې دا ممدوله زه بازارو ته لوبو له لېږمه که مزدورۍ له یې لېږمه دا د ده د راتلو وخت دی بازارونه بند دي کرونا ده کرونا تا ته څه وایي څه وایي تا ته کرونا بازارو کې خو منګه نه پرېږدي در په دیګې کړي وخت خواڅه دې خواڅه تا ته څوک څه وایي دا خو یوازې مونږ نه یو ټول خلک په دې عذاب اخته دي نو خورې بچه پرېږده چې د لوږې نه مړه شئ خدای مو مړه کړه مې ووره د ممدوله مورې زه جماعته ته ځم دې به بېرته بازار ته ولېږي چې ماله مزدوري وکړي خو چې د ماښام نه مخکې واپس رانیسي بیا چې دا خپل څکه لا نه ښایي څکه دې ورک شه څه به تا په پته پوهېږم ښه مورجانې زه څه وکړم چې سکولونه بند دي کرونا ده نو زه سودا چېرته وګرځوم بهر وځې نو د پوهځې او خولې ته دغه کپړه اچوه بیا به څوک څه نه وایي خو پلار خو دې زما یو خبره نه اوري زه هغه سره دویمه خبره نه شم کولی بچې سهار مې ما خپله مورجانې دا بابا هر وخت ولې مونږ وهي ولې بچې دا تپوس مه کوه مورجانې یو راشم چې یو ټوک ډوډۍ وخورې که نه بیا به دغه ولې شته په څوک یې وګرځي
دارم زیړ شو سره باندې وګرځېده ټول وجود مې خوږېږي مور جانې راځه راځه چې ډاکټر ته دې بوزم راځه نه بچی ما خپل پټ لور سره خپل پټ راځه زوی